أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. دا سورة آل عمران 55 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تحاجون فی ابراہیم ولی جگلی کوي تاسو په بارا د ابراهیم علیہ السلام کې وما انزلت التوراة او ند نازل کله شوی تورات والانجیل انجیل الا من بعده مگر استداغنا افلا تعقلون آیا تاسو سوچ نکویا. پدی آیت کی اہل کتاب تا توبیخ ورکیا چې دوی با مشران او غټ خلق یعنی ابراهیم علیہ السلام به د خپل ځانو تابع کولا. دا به ویل چې را ابراهیم علیہ السلام يهودي یا نصرانی و مسلمانانو با دا دعوه کولا چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې نو الله رب العزت د آیت مبارکه نازل کو. امام بهقی رحمه الله کتاب الدلائل کی د ابن عباس رضی الله عنهما نا روایت ذکر کړی دی چې د نجران نسوارا او د يهود علما نبی علیہ السلام تراجم شو او جګړه هغه شروع کړه. د يهود علماء دا ویل چې ابراهیم علیہ السلام يهودي و نسوارا ویلو چې هغه خو نصرانی و. نو الله رب العزت د آیت مبارکه نازل کو او داغوی رد وکړو چې تاسو دروغجنی چې توراتو د ابراهیم علیہ السلام نا تقریبا 1000 کال وروسته نازل شوه او انجیل تقریبا 2000 کال وروسته نازل شوه دی او ابراهیم علیہ السلام يهودي څنګه شو نصرانی څنګه شو چې تورات 1000 کال مخکې د ابراهیم علیہ السلام نه نازل شوه او انجیل 2000 کال ورستو نازل شوه دی. د ابراهیم علیہ السلام نه د ابراهیم علیہ السلام يهودي او نصرانی هغه څنګه شو بیا ورستو وش پیتمو نمبر آیت مبارکه کې ویا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابو صالح رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنه نا روایت ذکر کړي
چې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام ترمنځ 575 کاله او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام ترمنځ 1632 کاله و. نو دا آیت مبارکم دلیل له په دې خبره باندې چې د تاریخ او علم او یادول دا ډیر مهم دي، ځکه په دې سره ډېرې غلط خبرې، غلط اقوال، غلط عقیدې هغه په دې باندې رد کیږي. یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، لم تحاجون فی ابراہیم، ولی جګړه کوي تاسو په باره د ابراهیم علیه السلام کې. وما انزلت التورات، او حال دا چې نه دی نازل شوی تورات او انجیل الا من بعدی، مگر رستو داغو. افلا تعقلون، پس تاسو عقل نه لرئ. ها انتم، خبردار تاسو، ها اولئے خلقو، حاججتم، جګړه کولی شئ، فی ما لکم بعلم، فاغس کی چشتا تاسو لره پای کې څه علم. فلم تحاجون، ولی جګړه کوئ، فی ما لیس لکم بعلم، فاغس کی چې نشتا تاسو لره پای کې څه علم. والله یعلم، الله پوهه دی، وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهیږئ. ما کان ابراهیم، ابراهیم علیہ السلام یهودی ولا نصرانی، نو نصرانی، ولكن کان حنیفان، لیکن وہ دے مائلہ دا ادیان باطلون حق تا، مسلمانو، وما کان من المشرکین، نو دے دا مشرکانونا. ان اول الناس، یقینا دیر لائق دا خلقنا، بی ابراہیم، پا نسبت سر ابراہیم علیہ السلام تا، للذین خامخا کسان دی، اتبعوه چی تابداری کلی وددو، وحاظ النبی او دغ پیغامبر، والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوسو دا مومنانو دے. اللہم قبولنا فرضاک واجرنا من شهیدنا عذاب الاخرة، اللهم صيب وتكاليف نصرة الله.